عددي خط د 24 جمع 22 ښکارندوی دی. دا لومړی عددي خط که وګورئ له 24 پیل سوی او د 20 په زیاتېدو 28 سوی او بیا د 2 په زیاتېدو 9 سوی. نو که چیرې 20 او بیا 2 ورپسې زیات کړو ټوټل مو 22 زیات کړي، نو همدا ځواب مو سم دی. اوس به وګورو چې دا د نورو ځوابونه ولې سم نه دي. دلته 2 زیات سوي او 49 لاسته راغلي او بیا جمع 2 سوي چې حاصل یې 50 نو دلته 22 نه دي زیات سوي بلکې 2 جمع 2 یعنی 4 ور زیات سوي. د 22 زیاتولو دپاره باید 20 او بیا 2 زیات کړو او په دا بل ځواب کې لومړی 20 او ورپسې هم 2 زیات سوي، خو پیل یې له 24 څخه نه دی سوی بلکې له 40 څخه سوی چې دا 40 جمع 22 دي، نو دا پورتنی ځواب بالکل سم دی. اوس به څو مثالونه نور هم حل کړو. کم عددي خط د 93 منفي 80 ښکارندوی دی. اوس که وګورو نو په ټولو ځوابونو کې پیل له 93 سوی دی. په دې لومړي ځواب کې لومړی 7 او بیا 6 منفي سوي، خو موږ غواړو 80 منفي کړو یعنی 70 او بیا 6 یعنی دواړه یوازې 6 نه، نو دا ځواب خو سم نه دی. په دې بل ځواب کې لومړی 80 او بیا 7 منفي سوي، خو دلته ټول ټال 80 منفي سوي 80 نه. موږ باید 7 دانې 10 او 6 دانې 1 منفي کړو. اوس دلته ګورو چې 7 دانې 10 یعنی 70 او 6 دانې 1 منفي سوي، نو سم ځواب مو همدا دی. ګورو بل مثال سته او کنه. هو دغه دی سته. کوم عددي خط د 12 جمع 80 ښکارندوی دی؟ ګورو چې ټول له 12 څخه پیل سوي او موږ باید لومړی 80 او بیا 7 ور زیات کړو یعنی 8 دانې 10 او 7 دانې 1. ښه دغه دی دلته 80 او بیا 7 ور زیات سوي، نو همدا مو سم ځواب دی.